السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته ووایم چې تېره ورځ چې کوم حضرت الله زازي زبردسته بیټنګ نندارې ته وړاندې کړه چې صرف 18 بالو باندې 50 رنزه په پاکستان سوپر لیګ کې کړي ول. دغې سره حضرت الله زازي دوه ډېر غټ ریکارډونه خپل نوم باندې کړي دي. او بل به زه تاسو ته ووایم چې زیاتره د پاکستان دغه پخواني لوبغاړي لکه وسیم اکرم، رمیز راجا او شعیب اختر د افغانستان لوبغاړو ډېر زیات تعریفونه یې کړي دي. کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو راځم اول زه تاسو ته وایم چې تېره شپه چې کوم حضرت الله زازي زبردسته بیټنګ نندارې ته وړاندې کړی و چې په پاکستان سوپر لیګ کې په 18 بالو باندې 50 رنزه کړي ول چې ټول نه تیزه 50 په پاکستان سوپر لیګ کې وهلې وله. په دغه کې حضرت الله زازي اولنی انټرنیشنل لوبغاړی چې پاکستان سوپر لیګ کې صرف 18 بالو باندې 50 رنزه کړي دي. یعنی نور دغه لوبغاړي خو دې په دغه کې کامران اکمل ده، آصف علي ده، دغه پاکستاني لوبغاړي دي، دوی هم په 18 بالو باندې 50 رنزه کړي دي. خو حضرت الله زازي اولنی انټرنیشنل لوبغاړی شو چې په پاکستان سوپر لیګ کې په ډېرو کمو بالو باندې یعنی 18 بالو باندې 50 وهلې ده. او بل به زه تاسو ته وایم چې حضرت الله زازي اولنی افغان لوبغاړی هم شو چې په پاکستان سوپر لیګ کې په اولنۍ لوبه کې د لوبه ترسره کړله او دغه سره د 50 رنزه وکړل او دومره زیات رنزونه یې وکړل چې ډېرو کمو بالو باندې اولنی افغان لوبغاړی شو چې دغه ریکارډ هم د حضرت الله زازي په نوم باندې سوی ده. نو دغه خو چې د حضرت الله زازي خبره دی، نه علاوه حضرت الله زازي، نجیب صدرن، رشید خان دغه افغان لوبغاړي چې په پاکستان سوپر لیګ کې ښه ځلیږي، دغه ټول لوبغاړي ډېر ښه ځلیدلي دي. دغې نه وروسته د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه رمیز راجا، شعیب اختر، وسیم اکرم، دوی بیا دغسې خبره کوي چې د افغانستان لوبغاړي داسې لوبغاړي دي چې هر یو لیګ ته ځي هغه لیګ ورسره رنګین کیږي. پخوا به وایي د ویسټ انډیز لوبغاړي خلکو ډېر زیات خوښول، یعنې چې د منګه لیګ ته راسي. خو نن سبا د افغانستان لوبغاړي چې په هر یو لیګ کې دوی لوبې ترسره کوي هغه لیګ ورسره رنګینېږي. او دې کې هېڅ شک نشته چې د افغانستان لوبغاړي په شره وریځه لوبو کې منل سوي لوبغاړي دي. وایي تاسو وګورئ د دوی حضرت الله زازي وګورئ چې تېره شپې کوم بیټنګ ترسره کړه، نجیب صدرن چې هغه تېره ورځ کوم بیټنګ ترسره کړه، هغې نه علاوه رشید خان چې لاهور کرندر ټیم لپاره 2 لوبې په ځان باندې وګټلې. نو ډېر زیات تعریفونه د پاکستان پخواني لوبغاړو د افغان لوبغاړو کړي دي. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ؟ لاندې ما سره خپل نظر حتما شریک کړئ.